بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه د هایون ویب ټي وي چې یو ځل بیا راغله په دې مصروف دور کې او موږ له موقع راکړه، موږ له وخت راکو. مینوالو ته خپل کلام ډالۍ کما د هایون صاحب په فرمایش چې خو د کلام نه وړاندې یو څو شعره چې د بصر صاحب ډېر خوښ دي او اکثر یې غوښتنه کوي بصر صاحب ته ډالۍ کوم چې خال چې رسا پاننګي ځان شپېلې کړی دی، خال چې رسا پاننګي ځان شپېلې کړی دی، نن سبا یې مونږ باندې بیخي ځان شپېلې کړی دی. خال چې رسا پاننګي ځان شپېلې کړی دی، هایون صاحب نن سبا یې مونږ باندې بیخي ځان شپېلې کړی دی. نو خدایه دا یې حق دی که غلاجنه ورته ووایم، خدایه دا یې حق دی که غلاجنه ورته ووایم، خواښې د انګور په میخکي ځان شپېلې کړی دی. خدای دای حق دی که غلاجنه ورته ووایم، خواښې د انګور په میخکي ځان شپېلې کړی دی. او یش پونکیه خوار شي تا ته دومره پته نه لګي، یش پونکیه خوار شي تا ته دومره پته نه لګي، ستا په دغه ګډو کې پیري ځان شپېلې کړی دی. نو ځي چې د اغیارو په لمسون زمونږ څه چل کوي، ځي چې د اغیارو په لمسون زمونږ څه چل کوي، خیال دی د شازیبه چې لالي ځان شپېلې کړی دی. مننه. او د غزل مطلب دی چې ما اوریدلی دي پیرکې ډېرې شوې، ما اوریدلی دي پیرکې ډېرې شوې، د سیاست په نوم جنډې ډېرې شوې. علم د هر سړي په غېږ کې پروت دی، علم د هر سړي په غېږ کې پروت دی، څه بې عمله مدرسې ډېرې شوې. د ماشومانو هم سرونه سپین شو، هایون صاحب د ماشومانو هم سرونه سپین شو، که د ځوانانو وسوسې ډېرې شوې. چې بیټکونه په هر کور کې جوړ شو، چې بیټکونه په هر کور کې جوړ شو، چا راته وویل چې حجرې ډېرې شوې، په هر یو کور کې پیرخانه جوړه ده، په هر یو کور کې عقیدې ډېرې شوې. مننه. په هر یو کور کې پیرخانه جوړه ده، په هر یو کور کې عقیدې ډېرې شوې، او ځان نه سپایي ماما بوجۍ تاو کړې، په پاټکونو کې مورچې ډېرې شوې. په هر یو ښار کې مو چاودنې وشوې، په هر یو خار کې مو چاودنې وشوې، کلی په کلی جنازې ډېرې شوې، اوس د مولا د لاسه ووتله دا چې هر چا سره پیتوې ډېرې شوې. په هر یو خار کې مو چاودنې وشوې، کلی په کلی جنازې ډېرې شوې، نو اوس د مولا د لاسه ووتله دا چې د هر چا سره پیتوې ډېرې شوې. شازیبه مونږ چې رښتیا وویل راته په کلي کې لانجې ډېرې شوې.